په ساده الفاظو باندې د موږ او تاسې وجودونه په غټه کې د دوه شیانو نه جوړ شوي دي. یوه طرف ته جسم ویلی کېږي او بل طرف ته روح ویلی کېږي. دغه جسم د مځکې نه پیدا ده. رب کریم یې چې تاسې ما پیدا کړي یې د خاورې نه. اصل د موږ چې آدم علی نبینا علیه السلام ده خدای پاک د خاورې نه پیدا ده او موږ او تاسې ټول هم د خاورې نه پیدا یو. یا وایي په دې معنی چې انسان چې پیدا کېږي د نطفې نه، دغه نطفه پیدا کېږي د وینې نه، دا وینه پیدا کېږي د خوراکې نه، خوراکه پیدا کېږي د خاوره نه. او یا دا معنی کله چې خاوند او بیبي په خپل منځ کې هم بستري وکړي چې د کومې جماع نه الله اراده د علوق کړي وي چې د دغه نه اولاد پیدا شي، نو دې ته ملائکه مقرره ده چې خاوره را اخلي، دغه مني ورسره یې ګډوي، بیا د دغه نه چې خاوره او مني سره ګډ شي د دغه نه بیا انسان جوړیږي. نو د هر انسان په اصل کې خاوره جز ده. انسان د خاورې نه پیدا ده. دا جسم ظاهري د دغه غذا د دغه علاج که خوراکي ته جسم ضرورت لري هم خدای پاک د دغه مځکې نه ورته پیدا ده. او که دغه جسم مریض شي د دغه جسم د علاج دپاره هم خدای پاک دوایان د دغه خاورې نه پیدا دي. د اکثره دوایان د بوټو نه جوړیږي او دا بوټي د دغه مځکې پیداوار ده. خو بل طرف ته د موږ او تاسې په وجود کې هغه ډیر مهمترین جز روح ده. دغه روح دا خدای پاک د عرش عظیم نه پورته علیین نه راوستلی، د عرش عظیم لاندې ارواح هلته دي، روح د پاسه نه راځي، د دغه روح غذا هم د پاسه نه راځي. دغه روح چې مریض شي د دغه روح علاج هم د پاسه نه راځي. جسم د مځکې نه پیدا، غذا هم د مځکې نه پیدا، چې مریض شي علاج هم د مځکې نه پیدا. روح د پاسه نه راغلی چې دغه روح لوږه لري، غذا ته ضرورت لري، غذا هم د پاسه نه راغلی. او دغه روح چې مریض شي د دغه مرض علاج هم د پاسه نه راغلی. اوس څومره عبادات چې دي د الله تعالی د طرف نه چې په انسانانو لازم شوي، دغه عبادات چې ظاهره د موږ باندې بوج معلومیږي، تکلیف معلومیږي، خدای متعال د موږ د روح دپاره غذا مقرره کړې. او دغه روح د موږ چې مریض کېږي هره ګناه روحاني مرض ده. چې څومره ګناه څوک کوي، که وړه ګناه ده که لویه ګناه ده، صغیره او کبیره، دغه ټول د موږ د روح د مرض سبب دي. د دغه روح د علاج دپاره هم خدای متعال دغه عبادات مقرر کړي دي. رمضان مبارک ته رمضان ولې وایي؟ حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې لأنها ترمز الذنوب، د لسو بجو په شاوخوا چې تنکی جونګی د مور نه پیدا وي، تلې نازکې وي، دا چې په شګه باندې ځي پښې سوځي، رمز دغه ته ویلی کېږي. د هر انسان کې چې ګناه پیدا شوه، دغه ګناه یو زنګ ده. موږ تاسې وینو په تجربه چې اور ته زنګناکه اوسپنه ولویږي، زنګ یې وسوځي. دا چې موږ تاسې همیش دپاره یا په صغیره ګناه لګیایو یا په کبیره ګناه، الله تعالی دې رحم وکړي. خو هغه رحیم و کریم ذات د دغه ګناهو د سوځن دپاره رمضان په موږ باندې لازم کړی چې ګناه مو وسوځي او تیر ګناهونه ختم شي، د آینده دپاره په موږ کې تقوا پیدا شي، پرهیزګاري پیدا شي. انسان چې مریض شي نو ډاکټر دته یوه طرف ته دوایي ورکوي خو بل طرف ته پرهیز ورکوي. چې پرهیز نه وي په دوایي باندې سړی مجرد نه جوړیږي، چې دواړه سره یو ځای شي نو بیا انسان هلته جوړیږي. دا عبادات انسان ته
بیا خصوصا رمضان مبارک انسان ته دا د پریز سبب ده، د ډیرو ګناهو نه د پریز او د علاج ذریعه ګرځي. کله چې انسان په خېټه موړ وي د ده اندامونه ټول وږي شي، هغه طلبګار د ګناهو شي. سترګې غلط نظر غواړي، غوږونه غلط اورېدنو سروزونه غواړي، ژبه غیبتونو دروغو مجلسونه غواړي، لاس په یو چا ظلم او تعدا غواړي، قدمونه ناجایزو ځایو ته ورتګ غواړي، عورت غلط استعمالول غواړي. خو چې کله انسان وږی شي، د لوږې نه اندامونه ماړه شي، ماړه په دې معنا د بېوسۍ د وجې نه بیا یې شوق د ګناه ختم شي. اوس نو دا علاج ده، د پرهیزګارۍ او د تقوا علاج ده. یوه طرف ته موږ ته خدای پاک په دغه روژه باندې جسمانی په ځای روحاني قوت راکوي، روحاني غذا د ترقي او صحت راکوي، او بل طرف د عین حال کې موږ ته د فریض درس راکوي چې انسان د ګناهو نه ځان وساتي. انسان د خپلو ګناهو ساتل په خپل نفس باندې نشي کولی چې علاج الله تعالی د طرف نه چې کول شوی چې دا استعمال نه کړي. الله تعالی وي په تاسې باندې روژه فرض ده لکه په پخوانیو امتو چې فرض وه. د څه دپاره چې تاسې متقیان جوړ شئ، تاسې پرهیزګاره شئ، تاسې د ګناهو نه ځان وساتئ، د تاسې روح ته خدای صحت ورکړي، تاسې روح ته خدای پاک قوت ورکړي، د تاسې روح ته خدای پاک عروج نصیب کړي، د تاسې روح ته خدای متعال قرب الهي نصیب کړي. هغه مقام ته ورسیږئ چې الله تعالی وی د ما بنده ما ته په طاعات و عباداتو دومره رانږدې شي چې د ما محبوب شي. او څوک چې د ما محبوب شي، الله تعالی وی زه یې سترګې شم چې په ما باندې لیدل کوي، زه یې لاسونه شم چې په ما باندې نیول کوي، زه یې پښې شم چې په ما باندې رفتن کوي. د دغه طاعت او د دغه عبادات په برکت دغه روح کې دومره قوت پیدا شي چې دا روح سیر او علوج الی الله کوي، حتی تر عرش عظیم نه پورته چې لامکان ده. حضرت پیغمبر علیه السلام موږ ته نمونه ښوول شوې، په دنیا کې خدای پاک په جسمانی او روحاني کیفیت دواړه باندې بورته تر عرش عظیم نه پورته لاړ که نه لاړ. او د یو طرف نه یې چې راوړ امت ته یې کوم پیغام راوړ، کومه تحفه یې راوړه، دغه بهترین علاج چې د 5 وخته لمونځ ده. او دغه بهترین علاج چې د سورت بقرې مبارکې آخرني آیتونه دي چې سهار الحمدلله د سورت بقرې مبارکې ختم ده، بیا دعا ده. دغه علاج خدای متعال روحاني ورکړو چې د دعاو د قبولي وعده ده ورسره، چې څوک وی الله تعالی دعا قبلي. تشریح بیا نور ان شاء الله سهار کوو.